حضرت علی رضی اللہ عنہ په یو یهودی باندې دعوا وکړه چې د یهودی سره زغره ده او دا زما ده. زغره د اوسپنې د کړو نه جوړه شوي او د جنگ په وخت کې انسان اچي، دې دپاره اچي کمیسي د اوسپنې د کړو چې په هغې باندې توره او یا سبل څه خطرناک چاړه وغیره یا بل شي اثر نه کوي، نری نری سوړي پکې او نور د اوسپنې کړی وي، قیمتي شي وي. دعوی وکړه په یهودي کې د یهودي سره د ازغره زما ده. او دې زمانه کې چې د یو بادشاه یا د یو افسر او گورنر یو شی څوک په قبضه کې والی، بس پولیس ته حکم وکړي شا به ورشه سړی هم ډبه وی تاڼه کې ځوانان کې او زما دا شی ته والی. علي صاحب هم دا طاقت لره، پولیس د هغه زمانې د هغه لاس کې خلق د هغه لاس کې یهودي بسي چې د امیر المؤمنین نه او بیا داسې امیر المؤمنین چې د پیغمبر علیه السلام مبارک د تر زویم دی، د هغه زوم هم دی، هغه سره ماشوم لوی شوی هم دی او بادشاه دی، د هغه نه د زغره قبضه کړي. لیکن انصاف خدا نه دی چې ته پولیس ولېږې او د پولیس په زور د چا نه خپل حق والی. انصاف دا نه دی چې ته په رشوت او په پیسو په سفارش د چا نه خپل حق والی، دې ته بې انصافي وایي. انصاف دیتا ہوئی چی قاضی للار شا او اغا سر دعوو کا او قاضی تاوی دا اللہ و دا قرآن پا حکم مال فیصلو کا، دیتا انصاف ہوئی. نو علی صاحب امیر المومنین دے و مقابلہ کی یہودی دے، لیکن انصاف او عدل دو چی غلار و دا اغا چی کم قاضی و شریح اغا سر دعوا داخل اکلا، لکا اس چی سنگ سالے جج تا درخواست ورکی، قاضی تا درخواست ورکی، درخواست ورکو چی دا زمان زغر دا او دا زمانہ د یهودی اغشت دا مهربانیو کړه ازغرت مال والا. اوس قاضیم دا څه نه کوي چې ښا یهودی او امیر المؤمنین د دې زمانه یا د بل زمانه کو هغه بم فورن پولیس دی غلو چې ورشه علي صاحب فرشتونه سړی دی او ته دا غن ازغر علی او شابه یو سوډه به وه ازغرت په زور واله نه، هغه چې څنګه علي صاحب مدعی دی دعوی کړی دا او یهودی مدعی دی دعوی په شوی دا، دوارو پسې کاغذ سے من جاری کو او په پلان کی تاریخ با عدالت کی دوار حاضر شه. هغه تاریخ چراغه یو طرف ته یهودی ولار دی، یهودی هغه انسان چې کافر دی زمون په مذهب کې او د الله په قانون کې، هغه یو طرف ته قاضی شریح تا مخامخ ولار دی او بل طرف تا امیر المومنین حضرت علی صاحب وسره مخامخ ولار دی. دیتا انصاف ہوئی. علی صاحب دانه و چې د یهودی سره خوا کې ودرولم، د یهودی برابر دا کرسی ما ته پرېږده چې د په کرسی کېنم او دا تخ ما ته پرېږده چې د په دې تخ کېنم او دا یهودی لاندې ودروم. نه، علی صاحب ته ځان له کرسی وانه چوله، ځان له تخت باندې ځان سره کېنه نه. ولې دې وخت کې علي صاحب اگر چې د حضور پاک زوم دی، رښتونه دی، او اگر چې حضرت علی صاحب دا د حضرت حسن او د حضرت حسین پلار دی، د بی بی فاطمه خاون او د حضور پاک سره پالل شوی دی او امیر المؤمنین او دې وخت کې امیر المؤمنین نه دې وخت کې مدعی دی، نو مدعی سره په یو صف کې ولاړی، محمود او ایاز با یو صف کې ولاړی، محمود غزنوی او داغه غلام ایاز با په یو صف کې ولاړی، امیر المؤمنین حضرت علی او یهودی او زید واړو درېدل. بد نګنی چې تا د سره درولم، ولی انصاف دې دلته. اوس قاضی شریح د علی صاحب نه تپوس کوي، وایا دا زغره د چا ده؟ وی دا زما ده. چا سره ده؟ وی دې یهودی سره په درخواست کې مې د تداوی لیکلې ده. یهودی ته وی تاول پر د ازغره قبضه کړی دا، ورک خپل ازغره. وی صاحب دا خو د علی صاحب نه، دا خو زما ده. اوس نزاع جوړه شو، جګړه جوړه شو. اوس قانون دا دی چې مدعی به دوه ګوان پیش کړي او که مدعی سره چا چې دعوه کړی د هغه سره دوه ګوان نی، نو زمونږ مسلک دا دی چې مدعی له به قسم ورکړي چې په چا دعوه شوې ده. شریح قاضي حضرت علی صاحب ته مخ ورواړو، وی قانون د شریعت دا دی، اللہ پا قرآن شریف کے فرمائی دا اللہ دا کتاب فیصلہ دا وش اشہدو ذوی عدل منکم، دو دا انصاف گواہان قائم کے، دو دا انصاف گواہان اگا قائم کے، نو تم دو کسان خوگوانی عادلان گواہان داروڑا،
چې هغوی دا ګویو کی چې دا اصغر استاد او د یهودي در نه قبضه کړې ده. هغه وی صاحب شته را سره ګوان وی پیش کا. نو ګوان یې څوک پیش کړل؟ یو آزاد شوی غلامو هغه پیش کو، او یو خپل زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه پیش کو. وی دا دو می گواهان دي. شریح قاضی وته وی دا یو کس گوی خو ستا د پاره قبلیږي، ځکه ستا غلام دی خو آزاد دی، دی وخت کې آزاد شوی دی، ستا د لاس نه وته دی، نو دا هغه گوی خو ستا د پاره قبلیږي، خدا حسن گوی د زوی د پلار د پاره نه قبلیږي. دا د شریعت قانون دی. اس قانون دا دی نبی علیہ السلام فرمائی، دا دا پیغمبر علیہ السلام دا یو اوږد حدیث ټوکړم دا په ترمذی شریف کې راځي چې زوی پلار لګوي نشي کوله، اگر چې زوی ول ډیر رښتونی ولې نشي، زوی دې رښتونی ولې نشي. سلیمان علیہ السلام پیغمبر دی او داود علیہ السلام پلار دی. دا یوازې زمونږ په شریعت کې نه، مخکنو شریعتونو کې هم دي. نو که زوی پیغمبر دی او پلار پیغمبر دی، خدا پیغمبر زویم د خپل پلار پیغمبر دپاره ګوی نشي کولی. او پیغمبر خو دروغ نه وایي، پیغمبر خو پاک دی د ګناهونو نه، اخو د دروغو نه پاک. خو د شریعت قانون کې بیا دا نشته چې دا پاک دی او دا پلید دی، دا نشته چې دا دروغجن دی او دا رښتونی دی. نو د حضرت حسن ټیک ده چې دا رښتونی دی، دروغ نه وایي. او هیرونو هغه شونډې به کم دروغ به هغه شونډې څنګه وایي، کومو شونډو باندې چې د حضور پاک مبارکې شونډې لګېدلې. حضرت حسن هغه انسانو چې حضور پاک به ښکلاو، شونډې به یې وله ښکلولې او جبه به ولا سټلا. نو هغه جبه به څنګه دروغ وای، هغه شونډه به څنګه دروغ وای. او هغه حسن چې نبی علیہ السلام په دوګه د پاسه کېناو، یو صحابي وی نبی علیہ السلام حضرت حسن په وګه د پاسه کېنولو. نو بل یو صحابي وته وی الکه نعم الراکب هو نعم المرکب هو، الکه په ډېر ناشنا مرکب سورلې باندې سورې، سورلی دی ډیره زبردست ده، دغه دوالو جهانو سردار باندې سورې. نعم المرکب هو، هغه سورلی دی ډیره خشته او مزیدار ده. حضور پاک او خندل وی و نعم الراکب هو، وی شاه سوارم ډیر مزیدار دی کنه، سورلی مزیدار خو شاه سوارم ډیر مزیدار. نو چې کم شخصیت د حضور پاک په وګو سورلی کړی ده، او کم شخصیت د لومبه د حضور پاک لاله مبارک خلیته نه نوتی دي، او کم شخصیت جب او شونډه حضور پاک مبارک کول کړي دي او سټلی دي. رښتیا وایي دغه شونډه د دروغ مناسب دي نه، خبره رښتونه ده. او قانون د شریعت دا دی چې د زوی ګوی د پلار لپاره نه قبلېږي. اوس به قانون ته ګورم، دې ته به نه ګورم چې دا رښتونه دی او که دروغجن دی او که دا نیک دی او که دا پاک دی. نه، قانون دا دی. نو علي صاحب ته وایي چې خفه کېږه ما، د حسن ګوی خو به مونږ په سر وچشم قبوله کړو. حسن دې څوک او حضور پاک د هغه متعلق پیشنګویي ورکړې ده، وی حسن او حسین به د جنتیانو د ځوانانو جنت کې چې کم نوجوانان په دنیا کې مړه دي، څوک بوډاګان هلته خو به ټول ځوانان، خو چې کم دنیا کې ځوانان مړه دي د هغې ځوانانو به حسن او حسین سرداران. نو د جنت سردار به دروغ څنګه ووایي؟ نو صاحب خو په دې وجه رد کوم چې خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زوی ګوی به د پلار دپاره نه قبلېږي. لا تجود شهادت الولد للوالد، د زوی ګوی د پلار د پاره نه قبلی. دا مې رد کړه. بل راوړه وی بل خو را سره نشته، وی بل نشته، وی نه. نو یهودي له به قسم ورکو، یو ګواه باندې کار نه کېږي، هغه له به قسم ورکو. وی صاحب بس تاسو خوښه ده. وی ما قانون داسې دی چې هغه له به قسم ورکوم. الیمین علی المدعی البینة علی المدعی والیمین علی من انکر، چې څوک بیا منکر دی مدعی دی غلبه قسم ورکوم. بس وی ډېره ښه قسم ورکې. نو بس ټیک ته ورکوله، خوښه دی، خپله یهودي دی، وی بل څه علاج نشته دی. زه وی داسې وکړه مه ورکوله قسم، زه زغره ده ده مه ورکوه. که زمام ده ما خپله دعوه واپس واغېشته ورکوله زغره. یهودي حق حیران ودرېد. الله د اسلام دې ته اسلام وای، که دا بل مذهب وای نو بادشاہ به عدالت ته راته او د پولیس په زور به یې رانه راغشتې وه. زه خو یهودي م یو څو څپېړه به یې موالم، جیل کې به یې مچولم. او بیا داسې عدالت چې انصاف ګوره، حسن ما سره علي په یو کټېړه کې ودرو یو ځای. او انصاف دې ته وای چې د زوی ګوی اگر که بادشاہ دی بیا هم نه قبلېږي،
دا خواجب انصاف ته وی دا قاضی ته وی هغه يهودي وی دا سیو خای چې د مم دا دین خوښ دی ما ته کلمه شهادت وخای زه مسلمانېږم په هغه عدل او د انصاف اثر دو چې هغه يهودي د هغه قاضي شریح جج په مخ کې مسلمان شو او چې مسلمان شو نو علي صاحب زغره راواغشتا او يهودي ته په غاړه کې ورواچولا وی دا زغره زما وا دا ومستاده زدان سره ولا حلال ده درله انصاف چې دی عدل دیتا وای انصاف او عدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دین اندازو لګوي وی چې کله په ملک انصاف وی نو د الله د طرف نم انصاف راخکته شي روزی د خلق فراخی امن او سکون او اطمینان قائمی خلق خوشالی جګړې نی بیماری نی مرضونه نی ټینشن او تکلیفونه نی او چې مخلوق په خپل بے انصافي شروع کی نو الله بیا هغه خپل امن او خپل سکون او اطمینان د دې مخلوق نو چت کی بیا یو بل کې انختی جګړې وي دشمنی وي ډاکی وي غلاګانې وي په یو بل بهتانونه یو بل تکنزلی پیسې ډېرې خو سکون او اطمینان ختم شي